تا ته دا پته شته چې اخر ولې هغه څیز کوم چې په حقیقت کې ستا فیوچر جوړي ستا لپاره ډیر زیات ضروری دی، نن په هغه کې ته بور کېږي، هیڅ خوند او مزه درته نه درکوي. بل طرف ته هغه څیز چې تا ته پته ده دا ستا لپاره نقصان دی، ستا مستقبل تباه او برباد کوي، هغه تا ته خوند درکوي او ستا دماغ د هغې طرف ته زور کوي. لکه فار ایگزامپل کتاب د راواغستو سټډي کې یا بل یو داسې اهم کار دی، تا ته پته ده عمدا ستا مستقبل دی، عمدا به ستا په کار راځي، خو 2-3 منټه بعد ته په هغه کې بور شي، ګوتې دې خارښ شروع کړي او دماغ دې درته ووایي چې په دې باندې څه کوې، موبایل راواخله، ټیک ټاک کولو کې سکرولینګ شروع کړي، کله فیسبوک کولو کې، کله واتس اپ کولو کې، چېرته میسج هم نه دی کړی، بس هسې چک کې را چک کې. اخر ولې ستا دماغ تښتي را تښتي، ستا فوکس نشته، ستا ښه زړه کېږي، ته هم غواړې چې د نور خلکو په شانې کامیاب شي، په ژوند کې څه وکړي، خو ځان درته داسې سټک ښکاري، یعنی انښتی درته ښکاري، په یو ځای باندې ولاړ یې اوس ترقي نه کوې او بس په اخره کې دې سټیټس لګولو ته زړه کېږي چې My dreams are just dreams. My dreams are just dreams. خو د دې مطلب دا نه دی چې ته ناراض یا نور خلکو سره علم دی، هغوی پوهیږي، تا سره علم نشته، ته نه پوهیږي. د دې مطلب صرف او صرف یو دی، تاسو ډوپامین نه دی پیژندلی چې ډوپامین څه ته وایي. ډوپامین هغه څیز دی چا چې په وخت باندې نه دی پیژندلی، هغه ټول عمر ناکام پاتې شوی، خو چا چې په وخت باندې پیژندلی دی هغه په خپل ژوند کې ډیر زیات مخکې تللی دی، زر کامیاب شوی دی. ډوپامین هغه څیز دی چا چې په وخت باندې نه دی پیژندلی نو د هغه ارمانونه پاتې شوي دي، بس ټول عمر همداسې کوي کاش چې ما سره هم دا پلان کې ګاډو، کاش چې زمونږ هم داسې ښکلی کور او داسې ښکلی ژوند و، د هغه ټول ژوند دا په کاش کې تیریږي. ها اوس دلته دا خبره کوه چې دا پته به څنګه لګېږي چې آیا تاسو ډوپامین پیژندلی دی او که نه. د دې لپاره یو اسانه سمپل ټیسټ دی، یو څو کوېسچنز دي، بس د دې جواب راکړه. آیا تا سره کله داسې کار شوی دی چې فار ایگزامپل کولډ ډرنکس چې کوم دي تا ته پته چې دا نقصان ده دي، نو ته ځان سره واده وکړي او په ښه اراده وکړي چې زه به د سبا نه دا نور نه څکم، سټینګ شو، پیپسي شو یا داسې نورې بوتلې شوې، خو سبا یې بیا وڅکي، بله ورځ بیا وڅکي، په دې کې ډېر زیات ټایم تیر شو، تا خپل دغه عمل عادت دا تا کنټرول نه کو. نمبر سیکنډ، تا ته خو ښکاره درته پته لګېږي چې ستا صحت ورځ په ورځ خرابېږي، موټا کېږي او تا ته ضرورت دی د ایکسرسایز، نو ته واده وکړي، خپلو ملګرو ته ووایې چې بس جیم به سټارټ کوم یا هر سهار روزه منډه به وو، واک به کوو، اوږد واک به کوو، خو دا صرف وعدې دي. کله وایې چې صبر وکړه روژه تېره شي، کله وایې چې ډېره زیاته ګرمي ده، کله وایې یخني ده، په همدې کې عمر تېر شو خو تا ایکسرسایز شروع نه کو. نمبر تھرډ، د کور خوراک تا ته مزه نه درکوي، بس هر ټیم مرګورو ته وایي پروګرام کو، پروګرام ته ځو، د کور خوراک نه مزه تللی ده او ستا ذهن همیشه زور کوي د بهر خوراکونو پسې. بس اوس خبرې دی ورکې رالو نو کلیر خبرې به کوو. آیا تا کله د ځان سره دا واده کړې ده یا په خیر عاده کړې ده چې پورن به نه ګورم یا ماسټربیشن به نه کوم، خو د دې نه باوجود هم ته دا عادت ستا هماغه شانې جاري دی، بیا چې کله ته دغه کار وکړې د هغې نه بعد ښه پیمانې، خو سبا یې بیا کې، بله ورځ بیا کې، او دا ستا یو عادت جوړ شوی دی. ته به هر ټیم خفه یې، د دنیا نه به دې داسې زړه موړ شوی وي، ډپریس به او ډېره غوسه به هم درځي. که چېرته دغه نښې په تاسو کې وي نو د دې کلیر کټ همدغه مطلب دی چې تاسو د ډوپامین شکار شوي یاستئ. زر تر زره په وخت باندې د دې غم وکړئ، د دې مخنیوی وکړئ، ګینې الله دې نه کړي ټول عمر به همدغه شانې پاتې په ژوند کې به هیڅ سم ونه کړي او دغه سټیټس نه دی مای ډریمز آر جسټ ډریمز، دا به ستاسو مقدر جوړ شي. خو اوس د دې غم څنګه وکړو؟ ډېر خلکو ته خو لا اوس هم دا پته نشته چې دا ډوپامین اخر کومه بلا ده او دا به زه څنګه پیژنم، د دې مخنیوی به زه څنګه کوم. ډوپامین اصل کې زمونږ په دماغو کې یو قسم ته سیسټم دی، یو کیمیکل دی چې دا مونږ مایله کوي، یعنی د هغه کارونو طرف ته مونږ راښکي او د زمونږ نه غواړي په کومو کارونو کې چې خوند او مزه ده. دا دې ته نه ګوري چې دا کار زمونږ د صحت دپاره، زمونږ دپاره ښه دی او که خراب، په دې کې فایده ده او که نقصان، خو چې صرف خوند ورکوي او موږ په دې باندې مجبوره کوي، موږ ورپوش کوي چې هله دغه کار بار دا وکړه. فار ایگزامپل ته ویډیو ګوري، دا ویډیو هم کېدلی شي، څه قسم ویډیوز هم کېدلی شي، ته خوراک کې یو قسم ته خوشبو ده یا دا نشه ده، څه قسم نشه هم کېدلی شي، دماغو ته خوند میلاو شو، نو دا تا ته بیا بار وایي چې هله شا به دغه کار وکړه، په دې کې خوند او مزه ده. بس دا ډوپامین دی. اوس مخکې چې موږ ځو که نه دا کار څنګه کوي، د دې به مخنیوی څنګه کوي، دا هر څه به تاسو وپېژنئ.
فار ایگزامپل موبایل راوستو ټیک ټاک د کولو کو سکرولینګ نه شروع کو نو د ټیک ټاک دا ویډیوز نه شارټس دا مزه کوي کنه یو ویډیو وګورئ نو د دماغ ته چې کوم دی کنه خوند او مزه ملو شي دا ته و چې بل وګوره دا خلون دی د ته نخ کاری چې دا ستاسو لپاره نقصان دی او که فائدہ کوي بس د ته خوند ملوي کی دا راته و چې په ټیک ټاک باندې هم د ویډیوز ګوره بازاري خوراکونه پدې کې سم نشته پدې کې صرف خوان وي پدې کې مصالې وي او د زیات نه زیات بس پدې کې صرف ذایقه وي نو چې ته کله دغه بازاري خوراکونو کې ستاسو دماغ ته خوند ملاو شي درته و چې دا ډېر مزیدار سیزو دي ته نه ګوري چې دا ستاره صحت لپاره ښه دی او که خراب بس دا ته و چې د سیز مزه وکړله سبا بیا وخوره بل ورځ بیا وخوره د کور خوراک نه دی دا بیا مزه نه کوي ځکه چې باغ کې دومره مصالې نه دومره اعلی قسم په دې زمانه کله چې ساس دماغ د دغه سيزونو عادت واخلي او دغه نشه ورته ولګي کنه نو بیا کم اصل کارونه چې د ساس د پاره لکه سټډي شو یا د خپل فیوچر د پاره کار کول شو جیم شو سم شو دا هغه څه چې هغه ساس د پاره اهم دي اخر دې چرته خوخي باغې کې دې ته هغه مزه نه ملاويږي نو چې ته کله کتاب راواخلي بل اهم کار کې دلو چې پرې د مړ په دې معنی کې چرته ټیک ټاک کولاو کو چرته فیسبوک کولاو کا چرته چا سره او خانده دا خو سی فضول کار دی ولی د دې وجه سره ځکه کله چې ته ټیک ټاک کې نو په همدغه ټیم کې ستاسو دماغ ته ډوپامین ملاويږي یعنی هغه خوند او مزه ورته ملاويږي کله چې ته جنک فود خوري یعنی بازاري خوراکونه کې نو په همدې ټیم کې څنګه چې کپ پخله کې کنه نو په همدې ټیم کې دغه مسالو خوند او مزه ته محسوس شي او کله چې ته کتاب راوالي ته سټډي کې نو دا سټډي نه دا بستانه سړی جوړي دا بس ډېر په کار راځي خو په دې کې مسله دا ده چې په موجوده وخت کې د ټیک ټاک په شانې د جنک فود په شانې د نشې په شانې دا اوس خو ته هغه خوند نه درکوي کنه په دې کې خوند او مزه شته خو په هغه کې به کال لګي 2 کال به لګي 3 کال به ورکې لګي په دې وجه باندې ستا دماغ د دې خلاف دی چې دا مکوه د دې نه تختی کته چرته په یوټیوب باندې کار کې کنه نو سکرپټ لیکل ویډیو ایډیټینګ کول تمنیل دا ته بورینګ کاری والی ځکه چې په دې کې د ټیک ټاک او دا جنک فود او دا نور سيزونو په شانې هغه خوند او مزه په دې کې نشته چې وای ګوره او خوند ته ملو شي په دې کې خوند او مزه شته په دې کې کامیابی او خوشحالي شته خو هغه روسته هغه کې کالم لګیدل شي په هغه کې 2 کالم لګیدل شي نو په دې وجه باندې استاد ذهن ته وي چې دا په یوټیوب باندې کار کول دا واځي بورینګ کار دی اوس دې مطلب دا نه لري چې دا کوم غلط عادتونه دي زمونږه کاغه جنک فود خوړل دي موبایل استعمالول دي گیمونه کول یا نور هر څه دي بس دا एकदम پرېدم کته چرته एकदम پرېد کنه نو دا بیک فایر شي مطلب دا دینم تا ډیر غټ نقصان کی دا عادتونه به ته एकदम نه پرېد دا به ته په مازه زمانه ختمه یا به دا ته ډیر زیات کمه زه خپلم موویز هم ګورم ټیک ټاک هم استعمالوم فیسبوک هم استعمالوم جنک فود هم خورم خو د لیول نه بهر نه په لیول کې نمبر 1 که چرته ته غواړې چې خپل جون واګي کنټرول نه لري دا ته په خپل لاس کې واپس واخلي نو ټول نه مخکې به تر کارو کې چې ته په خپل خوب باندې په سلیپ باندې فوکس وکړي یعنی خوب بری پورا کی څومره خوب پکار دی فار ایگزامپل زماره لپاره خپل ځاني 2 غنټې یا 1.5 غنټې بس دا خوب دا کافی دی نو کله چې ستا خوب کم وي کنه او فرض کړه 15 غنټې خوب وکړو نو ساينس دا وایي ک بیا ته ایکسرسایز هم کې ریګولر نو د فائدې په ځای باندې وتا ته نقصان کوي د هارت اٹیک د راتلو چانس به ډیر زیات وي او صرف دا نه ټول ورځ به ته بوري ستړی وي خفه به یو کار به درته مزه نه درکې نو که هر څومره هوښیار هر څومره قابلی خوب دی پوره نه نو ستا ذهن کار نه کوي نمبر 2 کنټرول یور سکرین ټایم د سکرین ټایم نه زما مطلب دا راګنه ک لیپټاپ وي ک موبایل وي نو دا په سکرین باندې چې تاسو څومره ټایم تیرې کنه دا کنټرول کا اول خو برزي کارو کې چې ته کله اوده کېږي نو د اوده کېدلو نه کم از کم 1 غنټه یا 1.5 غنټه مخکې موبایل باندې استعمالي زموږ زیات تر خلک رسي کار کوي چې اوده کېږي دا غنه مخکې په ټیک ټاک باندې ځان ستړی کی فلم وګوري دا ډېر غلط کار دی بیا ته ډیپ سلیپ نشي کولای مطلب ستاسو دماغ ته هغه سکون نه ملويږي سبا ستاسو ورځ نه دا په ټوله ضایع کیږي هم دا شان کله چې ته راويخ شي نو سم د سی موبایل مراخله کله چې ته خوراک کې نو بس په خوراک باندې فوکس وکړه په موبایل باندې فوکس مکو چې سم دستي موبایل رو بس په هغه کې ملګي او دلته خوراکم کې دې سره ستا میدان را د تباہ برباد کیږي نه تر دې معلوماتو کا بل به تر ذکر کې نوټیفیکیشن نه دي دا به ته بند کی کاغه یوټیوب دی ک ټیک ټاک دی او ک واتس اپ دی ک هر یو اپ دی دا ته ډیسټریکټ کی نوټیفیکیشن به بند کی لکه فار ایگزامپل ما چې کله په واتس اپ باندې میسج راځي کنه نو ماته نشو کیږي چې یاره ما ته چا میسج کړی دی او کنه تر سوچ زه واتس اپ کولاو نه کم نو unnecessary فون یعنی اسی فضول موبایل مې استعمالو کله چې ستا موبایل ته ډیر زیات ضرورت راشي کنه نو بیا استعمالو فار ایگزامپل مونږ چې تاو راتاو شو کنه
که جمعات نه روزو که چاته انتظار کو که په لار باندې روانو نو بس مونږ ځان نه بور کو مونږ به موبایل راوخلو په موبایل کې به لګي نو تر څو چې ستا موبایل ته سم ضرورت راغلی نه وي کنه مې استعمالوه په 3 نمبر باندې چې دلته مونږ سره صدی کنه د دې د ایکسپلین کول نه مخکې زه غواړم چې تاسو سره یو بل اهم څیز شیر کوم هغه دا فار ایگزامپل یو انسان دی د خبر ته سوچو که هغه اوبس کل بند کی بیخي اوبس کینو نو سره خیال لږ دا بل څومره وخت پورې ژوندې پاتې شي 15 ورځې پورې 10 پورې کې 15 پورې زیات نه زیات د سی وای کنه اسی فار ایگزامپل یو میاش په ژوندې پاتې شي یا یو کس دغه بس کی خدا په ځان باندې چې کوم دغه خوراک بن کی هیڅ قسم خوراک دانه کی ځان اولګي تا ورکی نو سره خیال لږ دا کس به زیات نه زیات څومره وخت پورې ژوندې پاتې شي فار ایگزامپل زیات نه زیات 2 میاشتې پورې به دا ژوندې پاتې شي دا شانی په 3 نمبر باندې موږ سره بل یو د سیس دی چې هغه د دې اوبو بشانی او د خوراک بشانی اهم دی که چېرته یو کس هغه بن کی هغه د خپل ژوند نه وباسي نو دې کس نه په ژوندونی مړی به جوړ شي ښکاري به ژوندی خو په اصل کې به دا مړي حکم یو سیز دی که ته غواړې چې خپل ژوند نه دا ریکلیم کی نو بیا ایکسرسایز دا په خپل ژوند کې خامخا راوله ایکسرسایز نه دا د خپل ژوند یو ډیر زیاته اهم حصہ کله که څنګه چې ته وبس کل دا نه پرې دی خامخا کې تا ته پته چې دا اهم سیز دی خوراک کول دا ته نه پرې دی دغه شنه ایکسرسایز نه دام ته م پرې ده بل خبره د ایکسرسایز مطلب دام نه چې ته خامخا جیم ته ځو 2 غنټه ایکسرسایز کوو 1 غنټه ایکسرسایز کوو په خپل کور کې ایکسرسایز کوو زه جیم ته نه ځم په خپل کور کې ایکسرسایز کوم او الحمدلله خو فټ یم نمبر 4 پس ولرم نمبر باندې تاسو دا صلاح او مشوره در کوم کنه که په اصل کې جون کول غواړي هغه د خپل ډایټ یعنی ستا خوراک نه دی دا صحیح کا خو خوراک کو د خو خوراک نه زما مطلب دا نه دی چې ګران خوراکونه کو بلکې هیلتي صحتمند خوراک کو ځکه که ته هر څومره ایکسرسایز وکې خو چې ته صحیح خوراک نه کې ستا ډایټ صحیح نه دی فضول له خو د خو سيزونه خوري د ایکسرسایز هیڅ فایده نشته او د خبرې شاید چې تاسو ته پته وي صحتمند دماغ نه دی دا په کم ځای کې ملاويږي دا په صحتمند وجود کې ملاويږي نو کته ایکسرسایز کې د خوراک خیال ساتي ستا به صحتمند وجود وي صرف وجود بر صحتمند نه وي ستا دماغ دا به صحتمند وي کله چې ستا دماغ صحتمند دي ته په جون کې ډیر مخ کې تللی شي نمبر 5 do boring things یعنی هغه کارونه وکړه چې په هغه کې ته بور کیږي که غواړې چې خپل دماغ تیز کې شارپ کې نو بیا ځان بور کوه کله کله چرته ځان لکینا 10 منټه 20 منټه سوچ کوه ځان سره یو میټینګ کوه د ځان نه پوښتنه کوه چې آیا زما په جون کې کم یو سیز خراب روان دی کم یو سیز صحیح روان دی زما په جون کې چې کوم مسالې روان دي دا به څنګه حل کوم زه تقریبا هر ورځ او که هر ورځ نه په هفته کې 3 ورځې د غشن یو میټینګ د ځان سره خامخا کوم پاکي موبایل نه پاکي کې لپټاپ نه بس زه ناسم د ځان سره سوچونه کوم د ځان نه پوښتنه کوم چې آیا زه چې په کومه لار باندې روان یم دا صحیح لار ده او که صحیح لار نه ده آیا سبا به زه په دې باندې خوشحاله یم او که خفه یم د دې نه علاوه زه نور کوم داسې ښه کارونه کولی شم نمبر 6 میډیټیشن نه دی دا خو خامخا کوه په ځان باندې سم فرض کا هر ورځ 10 منټه دې ته ورکوه په مزه باندې انکریز کوه کم از کم 20 منټو ته یا 10 منټو ته دا میډیټیشن راواله نو دې سره بس تاسو فوکس لیول نه دی دا به ډیر زیات انکریز بیا به تاسو ډیپ ورک کولی شي یعنی چې کله کار ته کینې کنه اخوا دی خو به منډې تړلې نه وي نه به تزي نه به د ذهن زی بس دومره کار تر ته بستا توجه وي صرف دانا دې سره بس تاسو سټرس نه دی که به دماغ باندې د بوج وي ټینشن کې غوسه درځي دا طریقه کوه دا ډیلی کوه ان شاء الله دا ټولې مسلې یا زیاتې مسلې دا بستا اتوماتیک حل شي یو انډین انټرنیشنل کرکټر دی هغه ما ډیر زیاته خوري کوله خو دا غینه باوجود هم زه په خپل نېشنل ټیم کې زما سلیکشن نه کېدو نو ما هم دا سوچونه کوله په دې فکرونه کوم چې څه داسې بوجره چې دا غي په وجه باندې زما سلیکشن نه کېږي او بیا ما میډیټیشن سٹارټ کو دا کوم څه چې تاسو ته یادوم نو دې سره زما دماغ دومره کام شو کنه چې دا کومه مسله ما کې واده دی حل ماته په لاس باندې راغله ما دا مسله ځان نو وسله او په نتیجه کې ډیر زر په خپل نېشنل ټیم کې زه سلیکټ شوم There is a man there. He'll watch. That's up in the air and will land in the crowd. نو دا شنه ک تاسو مرکی پد درته نه لګي چې سبق په کومه لار باندې بځي څنګه به کامیابیږي میډیټیشن کوه کنه یو هفته ته ټرای کا ان شاء الله ستا په جون کې به یو واضح چینج تا تخکار شي اوم نمبر باندې که چرته په دغه سیس باندې تاسو عمل وکړئ نو هر ټیم به خوشاله آسه بخان دی او هغه دی کنیکټ وذ د نیچرل ورلد یعنی
قدرت نه دی دې ته غاړه ورکړه. مانه خبرې مطلب دا دی که نه چې موبایل کېده لیپټاپ بند کړه او بهر د کور مخې ته اخوا دېخوا چېرته پټي به وي پټو ته لاړ شه، هلته وګرځه راوګرځه، هلته به د سپینې اوبه را روانې وي، هغې باندې مخ لاسونه ووینځه، شنه ګیا به یې اونې بوټي هغه ټچ کړه، هغې ته لږ وګوره، لس شل منټه ته دلته تېر کړه او ته بیا وګوره چې ستا ذهن ته کم سکون میلاویږي. همدغه شانې که چېرته پاسبل وي او نږدې وي چېرته غرونه وي که نه، نو د غرونو سایډ ته لږ لاړ شه، هلته لږ وګرځه راوګرځه، د غرونو ته وګوره، کله کله ورکې د سیند غاړې ته ځه، ځان ته کښېنه، د سیند چې دغه شور دی او هلته چې کوم ماحول دی هغه محسوسوه لږ. دا هغه څیز دی، هغه کار دی چې زه یې پخپله کوم، ما ته الحمدلله ډېره فایده کړې ده. زما سټرس او هغه دماغي ټینشن بوج دا کمپلیټلی ختم شوي دی. سر په 8 نمبر باندې او زما په خیال سره د دې ټولو نه اهم څیز نه دی ارننګ، یعنی پیسې ګټل سٹارټ کا. کله چې ته پیسې نه ګټې که نه، نو نور خلک خو پرېږده، په خپل نظر کې به مطلب ته هم د خپل ځان عزت نه کې، ځان به ته سم نه ښکاري، ځکه پیسې دومره اهم ټول دی، دومره اهم څیز دی لکه بالکل اکسیجن. کله چې اکسیجن نه نو ته ژوند کولی شي نه، خلک ژوندي نشي پاتې کېدلی. همدغه شانې پیسه چې نه وي که نه نو ته ژوند نشي کولی. او د پیسو د ګټلو نه زما مطلب دا نه دی چې د ورځې چېرته 1000-2000 روپۍ ګټه یا چېرته یو عام جاب کوه. څه ټیمه پورې خلک دا کوي، هغه څه خبره نه ده، خو که ته چېرته ټول عمر دې ته پروت یې که نه، نو دا هم پیسې نه دي، بلکې داسې خپل وخت ضایع کول دي او یو قسم ته د بل غلامي کول دي. دې ته ژوند نه ویل کېږي. پیسې هغه دي چې ته دومره وګټې چې تا ته فریډم میلاو شي، مطلب ته آزاد شي، چرته چې ستا خوښ وي ته تللی شي، چرته چې ستا خوښ وي ته هلته ژوند کولی شي، څه چې ستا خوښ وي، ستا د مور او پلار خوښ وي، ستا د فیملي خوښ وي، هغه ورته تا اخیستلی شي. ته دا نه وایې چې دا ګران دی او دا ارزان دی. د پیسو ګټلو لپاره زه چې پخپله کوم بزنس کوم نو د هغې تاسو ټول ته پته نه، او زه تاسو سره بل څیز په باره کې ویلی هم نشم، ځکه چې په بل څیز کې زما ایکسپیرینس نشته، ما نه دی کړی، هېڅ پته راته نه لګېږي. نو په دې وجه باندې زه هر ټیم خبرې کوم د یوټیوب په باره کې، او هغه ځکه چې یوټیوب یو داسې پلیټفارم دی چې په دې کې که ته غواړې چې سټارټ واخلې که نه، خپل یو بزنس جوړ کړي، نو هم انویسټمنټ ته دې ورکې ضرورت نشته، د یو داسې څیز ضرورت ورکړي چې هغه آلریډي تا سره شته، یو موبایل او یو د انټرنیټ کنیکشن. ما په خپل هم د ونې سټارټ اخیسته، ما تاسو ته بار بار ویلي، خو بیا هم ته ورکې دومره مخکې تللی شي، دومره څه ورکې لاس ته راوړلی شي چې به ستا په سوچ کې هم نه وي. او د ټول نه بهترینه خبره ورکې دا دی چې چېرته در په در به نه ګرځي، د خپل کور نه ته کار کولی شي، په خپل کور کې ښکلې کمره ځان ته جوړ کړه، یو ښکلې آفیس جوړ کړه، اوړی او ژمی که سهار کې کار کوي او که د شپې کار کوي، دومدغه یو آفیس نه ته کولی شي. اوس د دې ویډیو خلاصه، په فرست نمبر باندې موږ زده کړل چې کم از کم 8 ګنټې خوب وکړي. په سیکنډ نمبر باندې موږ زده کړل چې خپل سکرین ټایم نه دی دا کنټرول کا. په تھرډ نمبر باندې که چېرته ته غواړې چې په ژوندوني باندې مړ نه شي نو بیا ریګولر ایکسرسایز کوه. څلورم نمبر باندې د خپلې خېټې نه ډسبین مه جوړوه چې هر څه ورولي، خوراک کوه خو صحیح خوراک کوه. پنځم نمبر باندې ډو بورینګ تھنګز، هغه کارونه هم کوه چې په هغې کې ته بور کېږي. شپږم نمبر باندې میډیټیشن کوه چې دماغ دې په آرام وي. په اووم نمبر باندې connect with the natural world. په اتم نمبر باندې تقریبا د ټول نه اهم ارننګ پیسې ګټل سٹارټ کا، او لګي نه کوشش کوو چې ډېرې پیسې وګټئ. اوکې دا کوم عادتونه چې موږ تاسو ته وښودل کړل نو دا به کم از کم د 2 ورځو پورې تاسو فالو کړئ. اوس کمنټ سیکشن ته لاړ شه، تاریخ ولیکه چې د دې تاریخ نه ما سٹارټ واغوستو، د 2 ورځو پورې به وکړئ، خو بیا به پرېږدئ نه، همداسې جاري به وساتئ د 2 هفتو پورې 3 پورې. 21 ورځې بعد انشاءالله دا به ستاسو یو پوخ عادت جوړ شي. دا عادتونه په خپل ژوند کې راوله او 1 هفته بعد یا داسې وایي 1 میاشت بعد په ژوند کې به انشاءالله چینجز خامخا راشي. کله چې چینجز رالل نو بیا یو ریکویسټ درته کوم چې واپس دی ویډیو ته راشه او په کمنټ سیکشن کې صرف دومره ولیکه چې واقعي زما په ژوند کې څه نه څه چینجز راغلل. ناو ایٹ د اینډ اف د ویډیو صرف او صرف یو پیغام درکول غواړم، او هغه دا که ته غواړې چې په یوټیوب باندې کار وکړې او یو یوټیوبر جوړ شي نو د دې په باره کې زموږ یو کمپلیټ پروګرام شته، صرف یو کورس نه دی، ځکه چې په دې یو کورس کې په دې یو پروګرام کې مختلف قسم کورسز دي. تقریبا 1.5 کال مخکې شروع شوی دی، اوسه پورې ورکې نیو کلاسز راځي. زما یقین دی دا به انشاءالله ستاسو په ژوند کې ډېر زیات ښه انویسټمنټ وي، ډېره فایده به درته وکړي. که دغه پروګرام تاسو جوین کول غواړئ، تاسو د دنیا د هر ګوټ نه په دې کې تاسو خپل رجسټریشن کولی شئ. د نورو معلوماتو دپاره دا په سکرین باندې چې تاسو کوم نمبر ښکاري په دې باندې رابطه وکړئ. Thank you so much.